په ختیځ افغانستان کې د غرونو په زړه کې چیرته چې نورستان د خپلې سپېڅلي طبیعت او پخواني تاریخ سره ځلیږي، هلته لارې کلونه د خلکو ساه تنګې کړې ده، د خاورو تنګو او خطرناکو لارو تېرېدل چې کله یوازې څو کیلومتره مزل د ساعتونو وخت نیسي. خو نن ورځ د یو ستر بدلون زیری را رسېدلی دی. د کونړ او نورستان ستراتیژیک سړک د بیا رغونې او قیر اچولو کارونه پیل شوي دي. او د دې سیمې خلکو ته نوي هیلې د پرمختګ زیری راوړی دی. درنو لیدونکو، که غواړئ د افغانستان د داسې مهمو او بنسټیزو پروژو په اړه تازه معلومات ترلاسه کړئ، نو همدا اوس د اوروج تحقیقاتي او نشراتي ادارې چینل سبسکرایب کړئ. له موږ سره ملتیا وکړئ ترڅو افغانستان له سره ووینو. بدلون پیلیږي د غرونو په زړه کې. د کونړ او نورستان سړک چې د افغانستان له تر ټولو سرسختو لارو څخه ګڼل کیږي، اوس به د بلال تواب ساختماني شرکت لخوا د 600 میلیونه افغانیو په لګښت په یوه کال کې په بنسټیزه توګه بیا رغونه پرې وشي. دا پروژه 22 کیلومتره اوږدوالی او 9 متره پلنوالی لري او د هېواد سوېل ختیځو سیمو ته د نورو ولایتونو سره د نښلولو مهم رول لوبوي. راځئ د کونړ او نورستان سړک د اهمیت په اړه هم معلومات ترلاسه کړو. یاد سړک نه یوازې د زرګونو خلکو لپاره چې په نورستان او کونړ کې اوسیږي تګ راتګ اسانه کوي، بلکې د سیاحت زیاتوالی، د مالونو لیږد او چټک روغتیایي خدمتونو د لاسرسي لپاره هم حیاتي ارزښت لري. د تواب، مندول او نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي له کلونو راهیسې د خرابو لارو شکایت کوي او اوس هیلهمند دي چې دا پروژه به یې له کړاوونو خلاص کړي. په ژمي کې دا لارې دومره خطرناکې شي چې یوازې ځانګړي وسایط پرې تګ راتګ کولی شي. له همدې امله د کونړ او نورستان پروژه یوازې ساختماني پروژه نه ده، بلکې د هغې سیمې لپاره نوی ژوند دی چې له کلونو راهیسې له پرمختګ بې برخې وه. سربیره پر دې پروژې د وایګل، مندول او لویدیځ نورستان ولسوالیو کې هم د محلي لارو جوړېدو کارونه پیل شوي دي. د مثال په ډول د باندول 13 کیلومتره سړک چې د 14 میلیونه افغانۍ په لګښت رغول کیږي، او همداراز د وایګل 4 کیلومتره سړک چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په ملاتړ جوړیږي. موخې دا دي چې تر ټولو لرې پرتو کلیو ته هم د ملي سړکونو شبکې ته لاسرسی برابر شي. درنو لیدونکو، ستاسو نظر د دغو پروژو په اړه څه دی؟ خپل نظر مو د کومنټ له لارې له موږ سره شریک کړئ، او که تر اوسه مو د اوروج تحقیقاتي او نشراتي ادارې چینل نوي څارلی، مونږه در سره وڅارئ. د کونړ او نورستان سړک یوازې یوه لار نه ده، دا یو پل دی د تیرو منځوي ژوند او یو موټي راتلونکي ترمنځ، او نه هموارو غرونو او د فرصتونو د نړۍ ترمنځ. دا پروژه او لسګونه ورته نورې پروژې د افغانستان د بیا رغونې او خلکو ته د خدماتو رسولو جدي ژمنتیا ښیي. د مستندو راپورونو، مسلکي تحلیلونو او د افغانستان د پرمختیایي چارو د تازه معلوماتو لپاره مهرباني وکړئ د اوروج تحقیقاتي او نشراتي ادارې چینل سبسکرایب کړئ. یو نوی افغانستان ستاسو له ملاتړ سره جوړیږي.